بس په بارو را باندې مرمۍ وي هر خوا نه را روانې وي بس خدای ساتي په منډه منډه را تښتېدلي یو او پیاده را روان وو. د جګړې له امله بېځایه شوې کورنۍ دې خلکو د ننګرهار په تورخم کې وروسته له هغې خپل کورونه پرېښودل چې په سیمه کې د طالبانو او پاکستان نښتې پیل شوې. بېځایه شوې کورنۍ وایي تورخم کې د تیرو 3 ورځو په جریان کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله او د پاکستاني لوري بمبارو چې له امله دوی خپل کورونه پرېښودل او ځانونه یې جلال آباد ښار ته نږدې خوندي سیمو ته ورسول. موږ په تورخم کې اوسېږو دا 15 کاله م تېر کړه په تورخم کې دې پلو خو دا څومره ورځه چې اوانونه او مرمۍ او شهیدونه را روان دي حالات خراب وو بس پیاده پیاده د تورخم نه راغلي یو بیګا دلته راورسېدو. طالبان وایي پاکستان په تورخم کې له هغې هېواده د راستنېدونکو افغانانو پنډغالۍ هم نښه کړی چې له امله یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې له کونړ، خوست، پکتیکا، کندهار او ځینو نورو سیمو هم راپورټونه دي چې د پاکستاني پوځ بمبار او توپچي بریدونو کې ګڼو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو پاکستان ادعا کړې چې بریدونو کې یوازې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت ویلي که پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي او ځمکني بریدونه ونه دروي نو بې ځوابه به پاتې نشي. الحمدلله د تیر شپې نه جګړه شروع شوې ده په تورخم کې او په ټول افغانستان کې ان شاء الله دی پاکستاني فوجي رژیم ته الحمدلله مجاهدینو خو غاښ ماتونکي ځواب ورکړي او ان شاء الله العزیز بیا هم موږ دې ته تیار یو چې پاکستان فوجي رژیم ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړو د خپل ملت ساتنه په میړانه سره وکړو. پاکستان تور پورې کوي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت په خپل هیواد کې TTP یا پاکستانی طالبانو ته ځای ورکړی او له دې هیواده پاکستان کې بریدونه پلانوي خو د افغانستان واکمنو دا تورونه رد کړي دي.